آنلاین بزنس پیل کړم که آفلاین بزنس، کوم یو له دغه دوه بزنسونو څخه غوره دی؟ د هغه پوښتنې دي چې ډېر زده کوونکي له ما څخه پوښتي. د آنلاین او آفلاین بزنس ترمنځ انتخاب تاسو په هدفونو پورې، تاسو په وړتیاو، تاسو د ژوند په شرایطو پورې، همدارنګه تاسو د ژوند په طرز پورې اړه لري. دواړه بزنسونه یو شمېر مثبت اړخونه، همدارنګه منفي اړخونه لري. د بیلګې په توګه د آنلاین بزنس مثبت اړخونه دا دي چې تاسو هر وخت او هر ځای دغه بزنس پیلولی شئ. یعنې تاسو د وخت محدودیت نه لرئ چې تاسو باید په دغه معین وخت کې کار ترسره کړئ، لکه په فزیکي بزنسونو کې یا په آفلاین بزنسونو کې. په آنلاین بزنس کې تاسو کولی شئ چې هر وخت خپل ځان ته وخت تعیین کړئ چې په کوم وخت تاسو کار کوئ. دوهم د مکان یا د ځای محدودیت نه لري، یعنی تاسو په هر جغرافیه کې چې وي دغه کار ترسره کولی شئ، که هغه د افغانستان په هر ګوټ کې وي یا هم د نړۍ په هر ګوټ کې. درېیمه مثبت ځانګړتیا دا ده چې تاسو په ډېرې چټکتیا سره دغه بزنس پیلولی شئ، یعنی ډېر په اسانۍ سره دغه بزنس پیلیږي او په اسانۍ سره مخ ته ځي. او څلورمه مثبته نقطه دا ده چې تاسو په نړیوال شکل سره دغه بزنس مخ ته بولی شئ، یعنی د نړیوال کېدو قابلیت لري، د لویېدو قابلیت لري. ډېرو پیرودونکو ته تاسو د انټرنیټ په مرسته لاسرسی لرئ. خو منفي اړخونه دا دي چې تاسو که چېرته وغواړئ آنلاین بزنس پیل کړئ، هغه د ټکنالوژۍ پر مټ دی یا هم د انټرنیټ پر بنسټ دی. که چېرته انټرنیټ مثلا نه وي، د بیلګې په توګه په افغانستان کې سیاسي شرایط داسې رامنځته چې هغه انټرنیټ مثلا قطع کړي یا له منځه یوسي، یا هم دولت یې بند کړي، یا هم یوه بله ستونزه ورته پیدا شي، تاسو هغه بزنس به مخ ته نه ځي. دویم دا چې یو شمېر آنلاین یا ډیجیټل مهارتونو ته اړتیا لري، لکه ډیجیټل مارکیټینګ یا دې ته ورته. یعنی یو شمېر مهارتونه تاسو باید ولرئ چې آنلاین بزنس رامنځته کړئ. همدارنګه ډېره شدیده سیالي په آنلاین بزنس کې شتون لري، ځکه تاسو په نړیواله شکل سره فعالیت ترسره کوئ، نو رقابت یا سیالي هم د یوې سیمې په سطحه نه وي لکه په فزیکي بزنس کې، بلکې په آنلاین شکل سره ده، په نړیوال شکل سره وي. راځم د آفلاین یا فزیکي بزنسونو مثبت او منفي اړخونو ته. د آفلاین بزنسونو مثبت اړخ دا دی چې تاسو کولی شئ د خپلو پیرودونکو اعتماد او باور ډېر ژر لاسته راوړئ، ځکه تاسو په مستقیم ډول د هغوی سره په اړیکه کې وئ او هغوی ته خپل جنسونه او خدمتونه وړاندې کوئ. دویم دا چې د انټرنیټي مشکلاتو تر اغېز لاندې ډېر نه راځي. منفي اړخونه دا دي چې تاسو که چېرته وغواړئ آفلاین یا فزیکي بزنس رامنځته کړئ، ډېرې پانګې، تجهیزاتو، دفتر او کرایې او همدارنګه کارکوونکو ته اړتیا لرئ چې په آنلاین بزنس کې بیا دا نه وي. همدارنګه د ځای او وخت محدودیت لري، یعنې تاسو په یوه معینه جغرافیه کې باید کار وکړئ تر څو هلته د تاسو بزنس وي، او په یوه معین وخت کې باید تاسو خپل بزنس ته ورشئ او په هغه وخت کې باید تاسو ترسره کړئ. دا یو بل منفي اړخ دی. اوس راځم تاسو ته چې کوم یو بزنس باید تاسو پیل کړئ. لومړی راشئ تاسو خپل مهارتونه وګورئ چې تاسو کوم مهارتونه لرئ. آیا د آنلاین بزنس مهارتونه لرئ که یې نه لرئ؟ که چېرته یې لرئ خو پیل یې کړئ، او که یې نه لرئ نو د هغې څخه لرېوالی وکړئ، یا هم هغه مهارتونه په خپل ځان کې پیدا کړئ. بل دا چې تاسو وګورئ څومره پانګه لرئ. که چېرې تاسو د فزیکي بزنس پانګه نه لرئ، دفتر نشئ نیولی، کرایه نشئ ورکولی، یا هم تجهیزات نشئ اخیستلی، نو تاسو آنلاین بزنس پیل کړئ، ځکه هغه په اسانۍ سره پیلېږي نسبت آفلاین بزنس ته. او همدارنګه خپل شرایط وګورئ، خپل هدفونه وګورئ. آیا تاسو غواړئ چې په هر وخت کې او په هر ځای کې دغه بزنس ترسره کړئ، یا هم تاسو نه غواړئ چې ډېره ازادي ولرئ؟ که چېرته تاسو ته ازادي ډېره مهمه وي په خپل ژوند کې، نو کولی شئ تاسو آنلاین بزنس ته مخه کړئ. تر بلې ویډیو پورې مو په الله جل جلاله سپارم.